زمونږ د دې واک مقصد دا دی چې د پښتو ژبه د ډېر وخت نه د دې څلور خپې دي خو دا په یو خپه باندې روانه ده. نه څوک لیکل کولی شي، نه څوک لوستل کولی شي، نه څوک ویلی شي داسې خاص. نو زمونږ د دې واک مقصد دا و چې په دې زلمي کول کې د دې لیک، د دې لوست او د دې کول، ځکه چې دا واحد داسې ژبه ده چې دا لوستل هم شي، لیکل هم شي او کول هم شي. نو د دې هغه بیداري په عوامو کې، د دې هغه بیداري په زلمي کول کې راوستل دي. عزتمند وروڼو پښتنو، لکه تاسو ته چې معلومه ده زمونږ دا واک د 21مې فروری په مناسبت سره دی. 21مه فروری نننۍ ورځ دا په ټوله عالمي نړۍ کې د مورنیو ژبو د لمانځلو ورځ ده. په نننۍ ورځ باندې ټول قومونه د خپلو ژبو سره د خپلې مینې اظهار کوي. د هغې دپاره مختلف سیمینارونه او تقریبونه کوي. مونږ هم دې ځای کې د کارخانو د چوکه پورې د واک اهتمام کړی دی چې دا د روان دی. تاسو ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې زموږ سره په دې کې شرکت وکړي او د خپلې ژبې سره د خپلې مینې محبت اظهار وکړي. زمونږ د وجرو ژبه د ټولو پښتنو ژبه. په دې موقع باندې خپل یو ډېر ګران مېلمه چې موږ ته یې د ډېر لرې نه چې کوم دی نو ملګرتیا کړې ده، اظهار شاني صاحب چې سرپرست اعلی د اجمل منصور ادبي غورځنګ دی، ورته بلنه ورکوم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم ستاسو د دومره لویې جذبې، خصوصا د خپلې ژبې حوالې سره یوه خبره به کوم. څنګه چې خپله مور درنه وي نو دغسې خپله مورنۍ ژبه هم درنه وي. د ملګرو خبرې وکړې، مشرانو خبرې وکړې. تاسو نن خپله ځان سره دا احساس وکړئ، دا سوچ وکړئ چې په تاسو خپله مور څومره درنه ده او خپله ژبه څومره درنه ده. دا ژبه نه د شاعرانو یوازې ژبه ده، نه د یوې پارټۍ ژبه ده، نه د یو ګروپ ژبه ده، دا زموږ د ټولو ژبه ده. خو زه به دې ځای کې د باچا خان یو کلام ضرور کوټ کړم چې باچا خان به وي چې چاته خپله ژبه سپکه شي نو هغه سپک شي، او چې د چا نه خپله ژبه ورکه شي نو هغه ورک شي. نو زه دې ټولو ملګرو ته د دې پلیټفارم نه دا خاص کوم چې خپلې ژبې سره مینه زده کړئ. پښتو کې خبرې کوئ، پښتو کې لیک کوئ. خصوصا که تاسو کتلي یو یو بل ته خطونه لیکو یا څه میسج لیکو نو په اردو کې لیکو. دا ډېره د بدنصیبۍ خبره ده چې موږ پښتانه یو او خپلې خبرې په پښتو کې نشو کولی. یو جهان مننه کوم ستاسو د ټولو ملتزمینو او ستاسو د ملګرو د الله په امان. پښتو د ننګ او د غیرت ژبه ده، د خیر ښېګڼې او د بد ژبه ده، او ناپوه وایي د نفرت ژبه ده، وایي جوهان چې د فطرت ژبه ده، او صبر چې لیکي د دوزخ ژبه ده، کفر ایماني چې د جنت ژبه ده. ملګرو څومره د کمال ژبه ده، ملګرو څومره د عزت ژبه ده، او خلک د سرو شنه لوګونه شماري. موږ شاعرانو د دولت ژبه ده، موږ پښتو ویل لیکل لوستل غواړو. پښتو زموږ د شناخت ژبه ده، د شجاعت او صداقت ژبه ده. پښتو د مینې محبت ژبه ده. افکار موږ په پښتو فخر کوو. پښتو زموږ د قوت ژبه ده.